رورا درې کپه چای او درې پراټې راوړه ګرمې. اے خانه په پراټو ته هګۍ واچومه. نه رورا طبخې ډېر ګرم د خپې به دوست وځي. ऑपरेशन डालेंगे एसएसपी सिटी डालेंगे सोक डालेंगे जजान ले सुबह د الله په نامه سره کا ډېر وږی یم یار ور د الله په نامه سره کا ډېر وږی یم تا واخله ته ډېر ښه انسان یې همدا والا نه د پاپړو پیسې زه نه علم د پاپړو نه د دې مخامخ دوکان نه سره یو شټینګ راوړه سمړه او دا پبجي چې بند کو د دې په حواله مونږ ته څه ووایه. یاره جي زمونږ خو دغه یوه اداره وه هغه یې راپسې هم بنده کړه. زمونږ خو دې ادارې ته سترګې غړېدې چې د غریبانانو خلکو له به څه وکړي نو هغه یې راپسې هم بنده کړه. لکه ملګري پبجي خو ګیم و یاره. واو یار ستا دا کیړی یار خوري خوري خورا کنه ها. صبر وکړه ستا ملګري مرزا خان پر زما یو لږ وبوی څنګه راشي در بګم هغه نه غوړ ټیم پی سي یا غیرالو. او نو سلام علیکم. وعلیکم یو لک سلامونه. څنګه یار؟ د الله تعالی لاک شکر دی. ولې سي خپه خپه ولا یو لک مسلې کې خدای پاک اوس تاوري خپل یو دوه لک مسلې دي ان شاء الله چې دا څنګه حل شي ستا یو لک مسله هم پکې حل شي. اے خبره خوره کنه بس حل به دا حل خپل به سیم حل کوي شوته. هلکه دلته راته څه نوی نوی ښکاري. مونږ دلته کډه راوړې ده نه مړه زما دا نمبر د ځان سره سیو کا او چې شر شاتاري ما ته صرف پرینټ کوه. مهرباني یار آباد اوسې. د مهرباني څه خبره نه ده مړه زه چې د شر شاتار ته ګورم ماله ډېر خوند نه کوي. ښه بچو ستاسو نننی سبق ختم شو. پویه خو پې شوی که نه؟ او استاد جي پاسه ته پاسه شه به دا راته ووایه چې په خر کې او په غوا کې څه فرق دی. استاد جي غوا لته نه وایي او خر چې دی هلکه د ستاسو لته وایي. یاره دا جي دا مخامخ کور والا شبنم خوراله وکړه دا مې ډېره خوښه ده. شبنم خو ستا د پلار هم ډېره خوښه ده. ښه ودرېږه اوس کور ته ځم بیبي ته ویم ورته ووایه مشکله ده که ویې مني. او په پاکستان کې د ټول نه زیات باران په کم ځای کېږي. په ځمکه